سلامونه او نیکې له ګرانو ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. په تیر درس کې موږ د موبایل کوډ وښودو، په آیفون کې پاسکوډ ورته ویلې او په سامسنګ او نور موبایل کې سکیورټي کوډ ورته ویلې. په نننی درس کې درته د سیم لاک په اړه معلومات ښیم. ګرانو ملګرو، سیم لاک په موبایل کې د ځانګړي سیم کارت دپاره استعمالیږي. مثلا یو سیم کارت په هغې موبایل کې کار کوي، نور سیم کارتونه به پکې کار نه کوي. مثلا تاسو سیم کارت ورچوئ، لومړني کې هم کوډ ورکړئ چې بل سیم کارت ور واچوئ، تاسو نه به اولنی کوډ غواړي. تر څو چې لومړنی کوډ ور نه کړي، بعض موبایلونه داسې دي چې بیخي اجازه نه درکوي چې تاسو د موبایل داخل شو، بعض داسې دي چې بیا تا نه ورکوي. نو د ګرانو ملګرو دا کوډونه چې دي په تاسو کولی شئ د باکسو په واسطه یا هم بعضې سافټویرونه یا هم سیټاپونه د دې په واسطه کولی شئ چې مات کړئ او دا کوډونه په ریسټور هېڅکله هم نه ماتېږي. لکه تېره ځل چې موږ کومه د سامسنګ 513 ویډیو خپاره کړې وه، بعض ملګرو بیا کمنټ کړی و چې آیا په دې طریقه کولی شو چې سیم لاک او نیټورک لاک دا شیان هم خلاص کړو. نو یخته ما جواب دا ده چې په دې طریقه تاسو نشئ کولی چې دا سیم لاک یا نیټورک لاک خلاص کړئ. او هغه طریقه چې وایي یوازې د موبایل کوم کانټاکټ یا نور شی چې ویښته کوډونه ورکړل شوي وو هغه خلاصولی شي، سیم لاک نشي خلاصولی. نو ګران ملګرو، سیټاپونه هم ډېر زیات دي په نن سبا کې خلکو جوړ کړي دي دا کوډونه ماتوي. د هغې سیټاپو څخه یو هم دلته زه تاسو ته ښیم. د میراکل باکس په نامه یو ډېر ښه سیټاپ ده، دا به زه خلاص کړم. ګرانو ملګرو، دلته په ایم ټي کې باکس یا چینایي موبایلونه چې دي دغې دپاره ډېر ښه اپشنونه لري. ریډ انفارمیشن دا ریډ انلاک نایمي ده او دلته انلاک سیم هم ده. ګران ملګرو، په دغه ځای کې کله چې تاسو کوډ ماتوئ نو لومړی به تاسو موبایل د کمپیوټر سره وصل کړئ. چې کله مو وصل کو بیا یو اس بي ډیبوګینګ تاسو انتخاب کړئ په سیټینګ کې، او چې هم کله انتخاب کو هغې نه بعد به بیا یو اس بي کیبل آپشن دلته مارکوئ او بیا به سٹارټ بټن کېکاږئ. خو دلته مثلا که چیرې نه کېدو دغه ځای کې تاسې فایل علامه وینئ، دلته فایل پکې انتخابېږي، هغې نه بعد بیا سټارټ بټن وایي، بیا به کوډ ماتېږي. اول خو کوشش وکړئ چې ریډ انلاک نایمي کېکاږئ، دا کوډ به تاسو ته وښایي، که ونه شو بیا انلاک سیم به کېکاږئ. انلاک سیم کې دلته فایل پې ویل شي، بیا هم سٹارټ بټن ویل شي. او دلته پکې یادونه کړې ده وای نیټ فون روټ، یعنې هغه ټلیفونونه چې دي روټ ته بیا ضرورت لري. روټ په څه معنا؟ یعنې دا کوم ټلیفونونه چې دي د کمپنۍ د خوا څخه دا کوم حافظه او سیسټم چې دا سکیورټي سیسټم لري، کله چې تاسو ټلیفون روټ کوئ د هغې نه بعد دا کوم سیسټم چې دی دا د اساسه د شان تش، یعنې لکه موبایل چې کلپ نه ولري تاسو کولی شئ داخل ته ورننوځئ، او که چیرې کلپ ولرئ تاسو نشئ کولی چې داخل ته ننوځئ. نو دا روټ هم داسې اهمیت لري په موبایل کې. او ګران ملګرو، بعضو کسان موږ ته کمنټ کړی یا میسج راته کړی وای تاسو ویډیوګانې کمې دي د سافټویر په برخه کې. نو زموږ ویډیوګانې کمې نه دي ګران ملګرو، دلته ځینې کمبوتیات موږ لرو. مثلا بعض موبایلونه دي چې لکه اوس شانتې اوس دا کومه ویډیو چې موږ کوو باید موږ یو ټلیفون لرلی، په یک ټلیفون ما باید عملي کار درته کړی، خو شی دی چې ټلیفون نشته دی او زموږ د یوټیوب چینل مینوال اکثره دا کمنټ کوي یا میسج کوي چې موږ ته ویډیو پکار ده، فقط هغه معلومات راته وکړئ چې دا څنګه طریقه دا نور وای موبایل مربوط ته مو کېږي. نو موږ هم ورسره منلې ده، خو زه همیشه کوشش کوم چې تاسو دپاره عملي کار وکړم، او ځکه عملي باندې ښه زده کېږي، نظري خو ډېر کم امکانات چې څوک یې زده کوي. موږ مقصد یوازې تاسو د زده کړې لپاره ده. او بل ګران ملګرو، دلته په دې سافټویر کې د سپیډي په بخش کې
یا په څانګه کې نور اپشنونه هم لري. مثلا تاسو دلته ریډ انلاک کې کاږئ او بیا سټارټ بټن وهئ، هغه هم تاسو ته کوډ ښایي چې دا موبایل کوم رقم کوډ لري. او بل CDMA ده. CDMA چې دا ګران ملګرو دلته په پورټ کې سکین کېږي موبایلونه، چې کله سکین شي دلته ډرایور درته ښیي. بیا نه بعد ریډ انلاک به کېکاږئ. چې کله مو ریډ انلاک کېکاږو سټارټ بټن به وایي، ټلیفون به ورسره وصل کوئ. هغه نه بعد به تاسو ته د موبایل کوډ ښایي. نو دا وه ګران ملګرو د سیم لاک په اړه زموږ نننی درس. هیله ده چې ویډیو به مو خوښه شوې وي او له ملګرو سره به یې شریکه کړئ. که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، شمس MSD مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. انشاءالله د موبایل اړوند هارډویر او سافټویر په اړه به ډېر په زړه پورې ویډیوګانې درته ولرم او هیله ده چې خوښې مو شي. تر بیا پورې ښې چارې، خدای پامان.